درنو دوستانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. دا د یو ځل بیا ستاسو سره د یو نوي ویډیو سره حاضر سوي یم. درنو دوستانو د نن ورځې خبر مو د راشد خان یو بل نوی ریکارډ جوړ کړی ده. غواړو چې د دې په هکله لنډ معلومات درته وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ، خو هیره دې نه وي چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو هیره دې نه وي چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې کوم د بیل یا ګنټۍ نشان چې ده هغه در سره کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې لومړی در ورسیږي. دوستانو د راشد خان نوم په یو نړیوال معتبر کتاب کې ثبت شوی دی. دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه سلوتو اچونکی او د افغان کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر ښاغلی راشد خان نوم د گینز په نوم په یو کتاب کې ثبت شوی دی او په دې ثبتولو سره یې تر ټولو د ځوانترینه لوبغاړي ریکارډ مات کړی دی. گینز هغه کتاب دی چې پکښې په نړیواله سطحه ریکارډ لرونکي څېرې او لاسته راوړنې ثبتېږي. تر دې دمخه چې راشد خان 20 کلنۍ ته ورسېږي هغه په نړیوالو لوبو کې 106 ویکټ یې ترلاسه کړي دي. نو په همدې مخه د راشد خان نوم د گینز په کتاب کې ثبت شوی دی او په یاد کتاب کې تر ټولو ځوانترینه کرکټر دی چې نوم یې ثبتېږي. تر دې مخکې د پاکستان هیواد وقار یونس تر ټولو ځوان لوبغاړی و چې نوم یې په گینز کتاب ثبت و او ریکارډ یې له ځان سره ساتلی و. راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې تازه لوبډل مشر هم ټاکل شوی ده. نوموړی د 1998 کال د سپټمبر د میاشتې په 20 نیټه پیدا شوی ده. راشد خان د شلوریزو نړیوالو سیالیو په د نړیواله درجه بندي کې لومړی مقام توپ اچونکی ده او هغه کتاب کې لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري most international wickets taken by a teenager. Afghanistan Rashid Khan, born on 20 September 1998, took 176 international wickets before his 20th birthday. The spinner claimed 110 one-day wickets with times 64 in T20 international and 2 in his whole test match. Pakistan's Waqar Younis is the only other player to have taken more than 100 international wickets as a teenager. یعنی مطلب دا ده چې تر دې دمخه دا ریکارډ د پاکستان د ملي ټیم د لوبغاړي وقار یونس لخوا ثبت شوی و، خو خوشبختانه دا ریکارډ یو افغان لوبغاړي راشد خان دا ریکارډ ثبت کوي په خپل نوم باندې، هغه هم د په یو نړیوال معتبر کتاب کې. دا زموږ ستاسو د ټول افغانانو لپاره د افتخار وړ ده. درنو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې تاسو درانه حضور ته وړاندې کړله. درنو دوستانو ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ چینل هم حتما در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه ستاسو ودرانه چوپړ ته حاضرېږم تاسو په یو بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.